السلام علیکم ملګرو، امید به کوم چې ټول به روغ جوړ یا د ژوند په مزو کې به زه به نن تاسو ته ښیم د سارو قیمتونه چې ساري ډېر ګران دي او کو ارزان دي. ما وې راشه داسې د منډې ته چکر ووه، اسم اخري اتوار دی، بیا ورپسې اختر دی چې ساري څنګه دي، ګران دي او کو ارزان دي. او چې داسې د منډې ته ورسېدم نو ماشاءالله نن ډېره زیاته ګرمه وه. ما وې راشه یو وړوکی غونډه کې ویډیو پکې وکړه. अलग ही लेवल का बंदा था। यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छी कीमत में मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त मंडी है। मंडी का पहला दिन है और सब कुछ अच्छे रेट में मिलेगा। मंडी में बहुत ज़्यादा रश है इसलिए कि ईद को 2-3 दिन बाकी है और आप ये देख सकते हैं। प्याज ममा क्यों गोरू करना دلته کې را پودینه والا ولاړو نو ما راشه دنه یو درې ګېډې پودینه راواله، خو چې پودینه مې راوایسته نو ملګرو چې تاسو د اختر پر ورځ ښه غوښې وخورئ او د دې ورپسې یو 2 ګیلاسه شربت وڅښئ نو معده به بلکلي فرش شي. بیا ورته چې څومره مال وربوشتی شي ورولې ورته. دا زمین میده را دا خلک راغلي د قربانۍ څاروي اخلي. چې دلته کې اسارو دې ځای ته ورسېدم نو ساري ملګرو ډېر زیات ګران و او ډېر زیات راغلي. ما دې ملګري ته وې دا به څه کېږي یار، کیدای شي را ساري څه کله پاتې شي او دا ریټ راوغورځېږي او کېږي به هم کېدای شي داسې، ځکه چې را ساري ډېر زیات راغلي دي. ایم الله دې خیر وکړي، کابلیان هم تللي دي او را ساري هم ډېر زیات راغلي دي. الله دې په موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي. نو هم ګورو چې بازار څنګه او څه کېږي او څه ټایم به را پرېوځي او څه ټایم به خېږي. دا کم کټې چې ګرځي نه د 1.5 لک روپۍ. ما وې اوخ یار ساري خو ډېر زیات 2 شو ته وګرځوه. یاره کېږي په 2 لکه کې به کېږي. بازار خو کرے ډېر دغه دی، ټیټ کې بازار ټیټ خو دغه د دې وروسته وټ کټ راوځي وروسته سره بیا ګورو خو دې وخت مات ټیټ دی. او داسې چې د منډې نه را بخر شو چې د خپل روډ ته راوتل چې مې کتل نو چا د خټکو ګاډۍ په مخه کړو، چا د امونو او چا د بسکټو کټونه یې لګولو. نو ما وې راځه چې ځان له لږ فروټ والو دې کور ته به ووسو. اسې اخري اتوار دی، بیا ورپسې اختر دی، نو څه پته نه لګي د میلې. او داسې چې د دې کیر والا خواله رالو نو ماشاءالله د لاس جدا ټیسټ دی. ادنم کونی خوړلی نو دی وخورئ ماشاءالله ډېر خوږ لاس دی. ادنم لږ کیر راوایسته ما وې کور ته به ووسو. نو چې کور ته مې روړو هم خوړه خو په بر بیټ باندې د وې خورې او سکې او که نه کور ته وړی یم یاره کور ته به ووسو ښه به وي. نن منډی کې ډېر زیات رش و ډېر زیات خلک راغلو. ما وې راځه یو وړوکې غونډه کې ویلاګ به پکې جوړ کړو. ایم سودا مودا خو هر سهار یو شیره برابر راوایسته. ایم بس د چې اوس د خپل کور په طرف باندې روان شو. نو بس چې داسې تلک ډېر رامخکې شوم نو دا د را هندوانو والا ولاړو. دته مې وې یو هندوانه راکړه نو د وې په 40 روپۍ کیلو، ایم په 35 روپۍ کې ولګوه. ایم را اوچته که چې وړم بس او بس